موفقیت رهبر کېدل، تجار کېدل دا په اساني لاسته نه راځي. د جنگ علت باید ورک سي. نو وروسته له هره تیاره نه راناسته ذکی الله محمدي په 1486 کال کې پروان ولایت د غوربند دره د شینوار ولسوالۍ د خیوي په کلي کې زه پیدا شوی یم. لومړنۍ خاپوړې مې مالته کړي دي تقریبا تر 2 کلنې یا 3 کلنې پورې. چون زما پلار الحمدلله باسواد و استاد تیر شوی د کلي مشر تیر شوی. د هغې په زړه کې یو ارمان دا و چې موږ باید ښار ته راشو. زه د الله په مرسته او فضل سره په نړیوالو اړیکو کې ماستري لرم تر اوسه پورې. موفقیت رهبر کېدل، تجار کېدل دا په اساني لاسته نه راځي. په دری کې ډېر ښه متل لرو وایي مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. هغه وخت کې فقر و. وچه ډوډۍ به مې ځان سره واخیستله. د مکتب نه به راووتلم، کورس ته تلم، په کورس کې ګوشې ته تلم، وچه ډوډۍ به مې ځان سره خوړله. نو محصلي و لیسانس دوره مې په داسې شکل خو پای ته مې ورسوله. هدف دا و چې زه باید درس ووایم. په ټوله موږ یو ښه متل لرو پښتو کې وایي چې غوټۍ پسې وهې په لاس به درسي، چا ویل سمندر کې ګوهر نشته. خیر دی دا سختي به هم تېر سي، بې زحمت راحت نشته. که راحت غواړي زحمت به ګالې. خو هغه سختي و هغه مشکلات اوس نشته. اما الحمدلله چې هیڅ نه وي. اوس زه داسې یو ځوان یم چې تفکر لرم، علم لرم، پوهېږم. یو مجلس کې خبرې کولی شو، یو د هېواد په د خپل هېوادوالو غږ یم، غږ یې رسولی شم، تر حکومت یې رسولی شم، تر نړیوال یې رسولی شم. دا د هغه سختیو برکت. خو په دې ټولو کې سخته دوره زما لپاره ماستري دوره ده چې اول سمستر کې ما د فامیل نه چې کوم غسره مې ورته اخیستی و دا مې واخیستله او دا مې خرڅه کړله. زما مېرمنه زما شاته کلک ودرېد. ما ته ویل وایي ته لاړ شه درس ووایه. ځوانانو ته زه یو پیغام لرم چې هېڅ څه په اسانه لاسته نه راځي. هېڅ څه. الحمدلله داسې وخت راغی چې هغه سختي نتیجه رنګ راوړل او داسې وخت راغی چې موږ الحمدلله اوس د کابل په سطح باندې ټاپ یو ګروپ لرو، تحصیلي ګروپ لرو چې د ژورنالیزم په برخه کې، د شخصیت جوړونې په برخه کې، د ادبیات په برخه کې، د کمپیوټر ساینس په برخه کې په ډېره لوړه کچه باندې موږ دلته فعالیت کوو. نو دا د هغې علم برکت و، د هغې سختۍ برکت و. دا د هغې علم برکت دی چې زه په ډېر ځواني کې الحمدلله د پوهنتون استاد شولم. دا د هغې علم برکت دی الحمدلله چې نن زه په ملي په نړیوال رسنیو کې منعکس دی یو ځوان راځم د نړۍ په سیاست باندې خبرې کوم، نظر ورکوم، تحلیل کوم. دا د هغې علم برکت دی. دا د هغې علم برکت دی چې نن زه په دغې ځوانۍ کې الحمدلله چې یو چېرته ځم ماته د یو ځوان او د یو بیکاره سړی فکر نه کوي. هدف مې د دې خبره نه دی چې زه فخر واچوم. هدف دا دی چې دغه سختي چې ما ګاللې وو دا یې نتیجه دی، دا یې رنګ ده چې تاسې سختي په ځان وباسئ، حتما یو ځای ته رسېږئ. نو وروسته له هره تیاره نه راناسته. نو دا د هغې علم برکت دی الحمدلله چې زه په دې ځوانۍ کې د قوم مشر یم. دا د هغې علم برکت دی الحمدلله چې زه یو بامسؤلیته پلار یم. لیدلوری زما دا دی چې موږ باید داسې یو افغانستان ولرو د تعصب نه خالي اوسېږي. دا پکې نه وي چې دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا هزاره. دا یوه خبره دا افغان دی، افغان دی. په دې اوسني شرایطو کې چې موږ وینو چې هر کار په ټکنالوژي کېږي، یعنې دا به د ډوډۍ د خوراک نه هم افغانانو ته ضروره خبره دا ده چې موږ په ټکنالوژي باندې ځان سنبال کړو. ځوانان درسونه ووایي، کمپیوټر ساینس ووایي، آی ټي ووایي، په هره برخه کې د ټکنالوژي سره عادت سي. زموږ لپاره ډېر ضرور دی چې موږ عصري علومو ته ډېر کار وکړو. د افغانستان نه د جنګ علت باید ورک سي. ټول سره ورونه سولو، ټول سره راشو، ملت حکومت خپل وګڼي، حکومت ملت خپل وګڼي، تر څو چې موږ او تاسې یوه ګډه ژبه پیدا کړو، خپل وطن د دغه بدبختۍ څخه وژغورو.